د روح سکون د زړه قرار دی پکې. جی جی. قالین رانغاړم انډيري ته خېجم. واه جی واه. چې پکې ځان مغل اعظم وګڼم. واه جی. زما د خاورې او ډيري ته خېجم. واه جی واه. او یو کتاب بل شریک کوم چې انسان ته اشاره ده چې خپل اصلیت وګوره. جی. خپل اصلیت وګوره. دا مستی سرور پسا انسان څه شي دومره تکبر پسا. بالکل. همدرد صاحب تاسو د شاعرۍ په دنیا کې د لوکل شاعرانو نه آیا متاثر وئ او که نه زموږ د کم خوشحال خټک شو یا رحمان بابا شو یا حمزه بابا شو یا علی خان شو تاسو په هغوی کې د چا نه متاثر وئ؟ سن 2000 کې ما میټرک کړی دی او 2003 کې ما باقاعده شاعري شروع کړې ده. نو ظاهره ده چې یو انسان کې دا ماده موجوده نو د لازم شاعرانو کتابونه به ګوري. او ما د رحمان بابا کتاب دومره لوستی دی چې اوس هم که یو سړی د هغه یو شعر وایي نو زه به ما ته به نه ږدي نو زه به ورته بقای پوره کوم. هغه ما یاد کړی دی. هغې نه علاوه د عبدالرحیم روغاني صاحب نوی نغمه کتاب ما دومره لوستی دی چې یو سړی دې نه ږدي او زه به ورته بقای پوره کوم. نو د رحمان بابا نه او د عبدالرحیم روغاني صاحب نه بې انتها متاثره یم. نور خو ټول زموږ د سر ګلونه دي خو دغه دوه چې دي نه لکه دا زما مین دغه دی. عبدالرحیم صاحب ستاسو په دې د ادبي دنیا کې ستاسو مامام یو ځانګړی مقام لرلو. جی جی. د هغوی د دغې ځانګړي مقام ستاسو په شاعرۍ کې څه اثرات شته دی؟ نو هغې کې خو اثرات ځکه نشته چې یو طرف ته ماما او یو طرف ته ټیک ته زموږ صدر هم ما سره 12-14 کاله په تنظیم کې هم پاتې شوی دی خو ما سره خپل ذاتي تعلق خپل د ماما خورۍ ساتلی دی. البته تنظیمي هدف پورې صرف موږ بس سټیج ته وا یو بل ته کړي دي بیا ترې ولې چې منځ کې رشته و نو داسې جوړ یو بل سره نه وتلي. جی جی جی. البته کتاب مو لوستی دی ښه معیاري کتاب دی. ډېر استفاده مې ته کړې ده د کتاب نه. جی جی جی. همدرد صاحب د ټولنې سره د یو شاعر جوړښت چې دی دا ضروري دی آیا که نه دی ځان له خپله ژوند چې دی تېرولی شي؟ نو داسې خو امپاسیبل ده چې یو انسان انفرادي طور هیڅ نه ده. بالکل دا یو مثبت سوچ دی، دا یو مثبت خیال دی ستاسو. جی بالکل. انفرادي طور یو والی صرف د یو خدای سره خوند کوي. نور څوک چې په دې ځمکه باندې پیدا دی هغه که حشرات دي هغه که بل څه دي خو د یو بل نه بغیر دا نیمګړي. بالکل جی بالکل. او ستاسو د ادبي ټولنې نوم څه دی جی؟ مشال پښتو ادبي ټولنه دې باندې ما باقاعده یو کتاب هم منځریان ته دغه کړی دی. تاسو دغه نثري کم لیک چې دی د دغې ډېره پذیرایي شوې وه او یقینا دا یو زبردست کتاب دی د مشال پلوشې. د مشال پلوشې. د مشال پلوشې په نوم باندې زه به دې میناوله سره دې ټایټل هم دغه کومه د مشال پلوشې. همدرد صاحب اگر چې تاسو یو شاعر یې جی خو ستاسو تر دې دمه پورې د نثر کتاب د مینوالو لاسو ته راغلی، آیا په مستقبل قریب کې ستاسو داسې یو اراده شته چې ستاسو خپل یو شعري مجموعه چې ده هغه مخې ته راشي؟ شعري مجموعه خو تقریبا زما اوس هم تیاره ده او الحمدلله داسې خبره هم نشته چې یا د چاپ نه سړی یا لاچارې ډېر کسان داسې هم شته زموږ د ملګرو کې. نو د چاپ خبره پکې هم داسې نشته لکه که زه وغواړم نه انشاءالله چې میاشت نیمه کې به منظریان ته راشي. خو زما زړه او ضمیر لا نه مني. زه له هغې هدف کې نه یم چې یا هغه معیار کې نه یم چې زه د لا کتاب هم ولیکم او هغه د لا چاپ هم کوم او چاته که نه لکه کتاب لیکل خو کتاب لیکلي که نه نو موږ څه لیکو. په مختلفو مشاعرو کې ستاسو شعرونه ما په خپله هم اورېدلي په دې پروګرامونو کې نو ماشاءالله د ستاینې وړ دي. پکار ده چې تاسو دغه ستاسو سره چې کوم شعري مجموعه پرته ده دا تاسو د کتابي شکل کې مخې ته راولئ او مینوال ته دا ډالۍ کړي نو زه به ډېر د خوشحالۍ خبرې زموږ دپاره انشاءالله کوشش به کوو او ټیک ته به ستاسو نورو مینوالو د هغو نظر ښکلی دی. او همدرد صاحب تاسو نوي کوم شاعران چې دي دوی ته ستاسو څه پیغام دی کوم چې د شاعرۍ د فیلډ ته راتللو غواړي په دې کې تبه ازمایي کول غواړي په دې کې خپل ژوند وقف کول غواړي نو آیا تاسو څه پیغام دی دغې نوي شاعرانو؟ دې کې خو شکر دی الحمدلله زما هغه کوم کردار چې ده چا نه پټ پناه نه دی
تقریبا زه به دا وایم چې د 15 شتونه والا تر 10 پورې داسې هلکان دي ینګ هلکان چې کمي نو هغه اوله کې یریږي دغه کېږي نو داسې پټ غونته کې ما سره میلاو شي نو نن الحمدلله ما د هغو سره بیا پټ غونته کې ځان له هغه زیار کړی دی هغه رهنمایي کړې ده چې نن هغه ځان له یو مقام هغو ځانګړی مقام جوړ کړی دی ډېر ملګري پکې زموږ وایرل شوي دي په سوشل میډیا باندې نو هغه هم شکر دی خدا کار خره چې کوم ځای کې تم څوک تپوس کوي نو اول په سر باندې ما ته د استاد یو درجه راکوي زما ډېر لوی ریسپیکټ کوي په دې حوالې سره ما څه قسم کنجوسي نه ده کړې او د خپل وس مناسب مې هر یو نوي ملګري ته د مشال پښتو ادبي ټولنې دغه کړی دعوت ورکړی دی زموږ دروازې که هر سړی که ادبي دی که مثال په توګه هسې ذوق والا دی ټولو خلکو ته کولی او د هر سړی هر کله راتلی شي اندر صاحب زه خبر شم نږدې وخت کې ستاسو په ټولنه کې ټولټاکنې شوي دي نوي عهدې چې دي هغه ورکړی شوي دي آیا تاسو ته پکې څه عهده میلاو شوې ده زه خو داسې د عهدې شوق ډېر نه کوم خو او د تیر دغه کابینه کې زه بالکل عهدهدار نه وم زه ما د کار سره کار دی جی بالکل دا خو دا په کار هم ده چې د په خپل کار باندې سړی ځان چې دی هغه شوکي او خلکو او جو نو زه که عهده والم او که عهده ونه لم نو هغه زما په شخصیت او زما په دغه باندې الحمدلله اثر نشي پرېستلی شهید خان شهید صاحب کوم چې د بیداري سره تعلق ساتي یو انقلابي شهید نو هغه زمونږ صدر دی او ما ته پکې د ستر سکرټر یعنی جنرال سکرټري عهده میلاو شوې ده الحمدلله کله چې زموږ ټولنه جوړه شوه داسې پکې نامساعد حالات راغلي وو دا طالب وغیره یا پوج وغیره دغه هغې کې لږ ګوټې موږ متاثره شوي وو خو هغې نه وروستو لکه کله چې زمونږ ټولنه دوباره بیا بحال شو ده یا هغه وخت کې نو د میاشتې وړاندې اتوار په دې خو زمونږ د میاشتنۍ غونډه هسې هم کېږي دا غونډې خو کم از کم که نور څه ونه شي ملاقاتونه خو وشي او یو بل سره ادبي علمي بحثونه وکړو یو بل ته کلامونه واورو او په دې مستقبل کې خو زمونږ مخکې ورځ کې هنګامي میټینګ وکړو زما په ځای کې وشو نو هغې کې موږ مشوره کوله چې غټه مشاعره کوو سپرلیواله نو هغه زمونږ فضل کریم افګار صاحب پکې ووایي چې سپرلیوالې مشاعرې عموما خلک په مارچ اپریل کې کوي هغې کې روژه ده نو موږ د مۍ وړاندې اتوار ټاکلی دی د لویې مشاعرې دپاره او د هغې نوم به سپرلیواله مشاعرې انشاءالله ډېر زبردست مینوالو دا زما سره ناست چې دی دا نن په دې پروګرام کې دی زموږ میلمه دی دا دوی تعلق د سیاستو سره هم دی د ادب سره هم دی د یو ښه کاروباري انسان هم دی او یو همدرد هم دی نو د دې د ژوند ډېر اړخونه دي هغه په یوه ناسته کې مونږ نشو ترسره کولی تر دې دمه پورې چې مونږ کم تپوسونه د دوی نه وکړو نو هغه صرف د دوی د ژوند په هکله او د دوی د شاعرۍ په هکله نو زه غواړم چې همدرد صاحب زموږ سره د خپلې شاعرۍ نه یو څو شعرونه چې د هغه شریک کړي چې هغې باندې د مینوالو تندم ماته شي او یو د ماحول کې یو ښکلا پیدا شي نو زما شعرونو خو رومانیت طرف ته هم ډېر مایل دي خو نه د معاشرتي طرف ته هم دغه دي نو زه به یو قطعه ملګرو سره شریک کړم چې د روح سکون د زړه قرار دی پکې قالین رانغاړم انډیري ته خیجم چې پکې ځان مغل اعظم وګڼم زما د خاورې او ډیري ته خیجم او یو قطعه بله شریکه کړم چې انسان ته اشاره ده چې خپل اصلیت وګوره خپل اصلیت وګوره دا مستی سرور پسه انسان څه شی دومره تکبر پسه نو دغه زما خیالات دي په دې حوالې سره انشاءالله تعالی د همدرد صاحب سره به دا قسمه د دوی د ژوند د مختلفو اړخونو نه به دغه شانتې پرده چوتو په هغې باندې به بحثونه کوو ستاسو سره به دا غونډې راجمع کوو ژوند به کوو د ژوند نه به خوند اخلو او داسې ژوند به تېرو چې په هغه کې زموږ رویې چې هغه مثبتي موږ به د خلکو په کار باندې راځو د خلکو د ښېګړې سوچ به کوو نو موږ به په دنیا کې یو داسې ژوند تېرو چې هغه به د کامیابۍ سره زموږ مخکې او الله تعالی ته به موږ سرخورو نو د دې سره زموږ دا نننی کوم پروګرام چې دی دا پای ته رسي د لوی الله په امان